السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. ملګرو د الاولا کې یو د سعودي عرب الاولا چې د مدینې نه ورته 4 ساعته لاره ده. دې کې یو کلی دی او دا ډېر پخوانی کلی دی، نن 800 کاله مخکې تقریبا دې کې خلک اوسېده. دغه بس سټاپ دی، دغه بس خلک بوځي فکر کوم، او دا دی بس رالی. دا دی د الاولا پخواني ښار ته راورسېدو. دا تعمیرونه یې ټول هغه رنګه دي لکه پخوا وخت چې و. ګوره فکر وکړه دا بازارګی دی د نن نه پوهېږم 800 کاله مخکې. دغه دی دا واړه واړه دوکانونه یې جوړ کړي دي. ډېره یو زبردسته هوا هم ده ورسره، او ډېر یو ښایسته او عجیبه شکل باندې ځای جوړ کړی دی. دا ګوره د دې پخوانی کلی دی، خو دې پې ګوتې وهلي دي او را جوړ کړی دی. دغه اوسني حالت ته اوس هم پکې کار روان دی. دا اوازونه به اورئ. ټول ګوره پخوانی کلی دی ښاغلی ګوره مکمل کټ مټ زموږ د افغانستان غوندې دلته خو اوس هم کورونه همدا شکل کې. دا یې اوس کوڅې دي ښه، همغه پخواني شکل کې دي. دا ګوره دا ځای هغه د لاین پروجیکټ چې د کوم دی د سعودي فکر کوم 115 کیلومتره دی که 1.5 کیلومتره هغه اوږد تعمیر چې جوړی. نو د هغې نه دا ځای چې دی تقریبا 2 ساعته لرې دی. امکان دی ولري چې پلان دی لري دا ځای د هغه خلکو دپاره هم د ویزټ ځای جوړ کړي کوم چې هلته اوسېږي. دی د خاطره چې هغه خو د بحر په غاړه باندې دی، خو چکر ته چې راځي دلته به راځي ځکه دلته ډېر یو غټ ایرپورټ هم همدا اوس جوړیږي. نو ملګرو خدای دې وکړي چې ویډیو م خوښه شوې اوسي. ډېره مننه.